ما او دا یقین دهاني ورکوم چې تاسو کومه فیصله وکړه نو دا یو اجتماعي فیصله ده دا د ذات فیصله نه ده ځکه چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم چیرمین دی د هغه د ذات جنګ نه کوي هغه د دې قوم جنګ کوي هغه ستا د بچو جنګ کوي د نن موږ د دې خان سره د دې په جدوجہد کې شامل نه شو نو موږ به د خپلو بچو سره د هغې د بهتر مستقبل سره به موږ غداري کوو او چرته چرته که تاسو سوچ کړی وي نو یو انسان چې کوم دی په خپله خپه باندې ګلحالي نه وکړي ځکه چې هغه ته درد میلاوي او عمران خان چې کوم دی هغه دا یو سوچ کړی دی دا کوم لیډران چې کوم دي دا ځان ته چې لیډران وایي او په مختلفو نارو او په چغو باندې د دې قوم نه په دې سیزن کې ووټونه دي دا قیمتي اساسات دي خو لیکن افسوس خبره ده چې په دې عوامي مینډیټ باندې څو سوه کسان په اسلام آباد او پېښور کې قاضي دي او دا کوم پارلیمنټ کې د دې عوامو لپاره کومې مسلې د هغې لپاره جوړ شوی دی 65 سال تېر شو ما ته داسې یو وښیه چې په هغې کې 10% مسله د دې قوم لپاره واره شوي ډېر ښه نو ولې دې وکتېږو موږ ته دا احساس دی چې پاکستان زموږ لپاره پیدا شوی دی او موږ د پاکستان لپاره پیدا شوي یو او موږ د اسمبلې او دا کوم آیین او ترمیم چې کوم جوړ شوی دی دا د چا لپاره جوړ شوی دی دا زما استاد دی بچي لپاره جوړ شوی دی نو په دې کې ما ته نن 5% زمین اورېده ما ته په دې 10% زمین اورېده زما د علاقې بچي ته پکې 20% زمین اورېده نو زما څه کار و چې نن ما دلته تقریر کوو زما ما خپل تعلیم کوو خو افسوس خبره ده چې 72-70 سال شو او په کومه ناره باندې او په مختلفو چغو باندې چې د عوام کم دوکه شوي دي او دغې خانانو دغې لوټېرو او دغې غدارانو چې د قوم سره کومې وعدې کړې وې په 65 سال کې هغه وعدې پوره شوي نو ما دلته نه وي پکار چې تاسو زه تقریر وکړم خو که تاسو ته پته لګېدلې وي چې د پاکستاني عوام سره په دې غریبو بچو سره یو مذاق روان دی نو زه به درته سوال کوم منت درته کوم چې دا یو ډېره چې هغه عمران خان چې هغه شپه ورځ تاسو لپاره په ټول پاکستان کې څه کوي ګرځي تاسو ته رابطارۍ تاسو یې رایښ کړی تاسو یې خپل حقوقو هوله چې تاسو پاسې په حقو او په باطل کې فرق وکړئ نو زه په دا درخواست کوم چې را روان 2018 الیکشن دا ډېر اهمیت حامل الیکشن دی دا به نه کوو که تاسو غواړئ چې زه موږ د خپلو بچو ته یو شان تعلیم ورکړو موږ صحت ورکړو موږ هغه خبره وکړو کوم چې د قوم ته ضرورت دی د هغې لپاره سوچ وکړو موږ به بیا څه کوو د ذات نه به وځو څه به کوو د ذات نه به وځو چې نن که تاسو کتلي وي په پی کې 58 تحصیل ذریعه کې دغه مافیا سرګرم شوې ده څه کوي د خلکو قیمتونه لګوي څه کوي د خلکو قیمتونه لګوي د چا د یو راجې قیمت لګوي د چا یو لاک قیمت لګوي د چا یو هندپمپ چې کوم دی قیمت لګوي د عوامو د سیګازرې مولیا ښکاره شوي دی ګازرې او مولیا ورته ښکاره شوي دی مشران ډېر ناست یې ویسې راوسېدلې هغې ته خوشامدید وایم خو زه صرف څو خبرې کول غواړم خبره څه خبره ده خبره دا ده ورو چې خان صاحب او بیا د هغه سره دا دی چې ذهن په چې کوم دی دا عوام اختیار شوي دي اوس دا هغې باچا ته وایم چې هغه ته اوس نشي دوکه کولی که ټول 15 دوله دا چې کومه خبره دا چې کومه دا یو مشر ګرځېدلی و چې دا د تحصیل درجې عوام دا مولین ډېر بلې سموله خو زه به دا خبره کوم چې زه په یقین سره وایم چې تحصیل درجې عوام دا بیدار شوي دي دوست هغه بالکل نشي دوکه کولی دې په لار
عن مجلة مدولة إمران خان ولا حاجة اجتماعي زوج قليلة إن شاء الله جنوبي إنساني رغبة سبي أما زوج قليل بالكل بيدياي منشور تكم دي بدي implementation تكم دي بدار تيك تاك دي और आरामान करूँगा बुपारी अक्सरियत सला इंशाअल्लाह ताला और देश के मरकल तो बुपारी अक्सरियत सला इंशाअल्लाह देखते वक्त इमरान खान ने तो पके वक्त शेर खां यार बराबरी जी सलाम कहारे से वो आदि दफे का बसो पल खोप मशरो पीर मुसव्वर खान गाजी